चिकुंडे په دریاب لو راځي चिकुंडे په دریاب لو کو راځي یتیمو ته چې اور ورته کو چې بیا د ستا په در کې سوال نه کوي په دکانونو چې خیرات نه غواړي د خان حاجي صاحب نه چې سخات نه غواړي چې د هر چا په خپو کې نه لوغړېږي چې د دې ځمکې په سر بوج جوړ نه شي چې د شتمنو بخاني ختم شي چې د دې حق خلک په ډاګه وخوري چې مال او حال ولې تقسیم کې داسې لکه چې جنګ کې غنیمت تقسیم شي لکه چې غله په قافله ولګي ای داسې وټاکئ جامې ترې واخلئ پیزار ترې واخلئ چې خپل بګرځي هم ته د سرو لوپټه لرې کوي ستا په خیرات زکات کې اور ولګي تاسو خیرات نه چې توبه ویستې ده تاسو زکات نه چې قسم خوړلې تاسو بلا پیسې په ډمولې تاسو شرابونه چاټې ډکوئ تاسو بلا پیسې په ډمولې تاسو شرابونه چاټې ډکوئ تاسو زنا کوئ په فخر کوئ ستاسو خدای نشته پیغمبر نه لرئ تاسو قرآن نه لرئ در نه لرئ تاسو لویه روز هم د محشر نه لرئ ستاسو د چم کونډه د بچي په خاطر روټۍ دپاره خپل عزت نه خرڅئ تاسو خدای نشته پیغمبر نه لرئ تاسو قرآن نه لرئ ډر نه لرئ تاسو لویه روز هم د محشر نه لرئ ستاسو د چم کونډه د بچي په خاطر روټۍ دپاره خپل عزت نه خرڅئ ته بیا په دې کې وایې چې حج نه ځمه بیا د کعبې نه توابونه کوې ډک دریا عبادتونه کوې ته د زمزم په اوبو ولې لامبې هلته شیطان په کاڼو سلولې بیا د نبي روضې ته ولې جاړې بیا د زمزم په اوبو ولې لامبې هلته شیطان په کاڼو سلولې بیا د نبي روضې ته ولې جاړې حجر اسود باندې خوله ولې لګې بیا په غلاف پورې ځان ولې وږې صفا مروه کې منډې سله وهې عمر صدیق ته سلامونه کوي هغه عمر چې تا یې حق خوړلې موږ د هغه بیت المال شال پرېښودو تا حدیثونو کې دا نه دي لوستې تا ته قرآن دا حکم نه دی کړی تا حدیثونو کې دا نه دي لوستې تا ته قرآن دا حکم نه دی کړی چې اضافي شي نو یتیم لی ورکه کونډو لی ورکه چې بټپیلې نه شي په معاشره کې تناسر جوړېږي ورځ په قیامت حساب کتاب به کېږي ستاسو بغاړې د غریب لاسونه تاسو د رب انصاف بیا ښه پېژنې وزیره ټول دي د قرآن نه منکر که ستا په شعر باندې راویښ نه شو نو بیا بې ضمیره دې ضمیر نه لري بیا بې ضمیره دې